بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د میډل ایست خبرونو سره زیم نجیب خان چغرزی. قدرمنو مونږه په دغه خبرونه کې تاسو لرو د تیرې هفتې مکمل احوال په متحده عرب امارات یا دغه نه علاوه په نور خلیجي ملکونو کې چې کومې دستوري شوي وي یا ایگزیبیشن شوي وي یا د پاکستان کمیونټي غونډې شوي وي نو مونږه د هغې خبرونه په دغه خبرونه کې شاملو. قدرمنو د تیرې هفتې په احوال کې لومبنی خبر ما سره دلته کې د پراپرټي شو حواله سره دی او دغه پراپرټي شو د پاکستان پراپرټي شو په نوم باندې دلته کې شو په دغه کې شاوخوا 100,000 پورې خلکو ګډون کړی وو. راځئ چې اول دغه خبر وګورو بیا د هغې نه پس راځو پر خبره کوو. په دوبۍ کې د پاکستان پراپرټي شو په نوم یوه لویه پراپرټي شو وشوه چې پکې خواوشا 100,000 پورې خلکو ګډون وکړو. د پاکستان د ریل اسټیټ لوی نوم زمین ډاټ کام د دغې ځانګړي شو تابع کړې وه. د پاکستان پراپرټي شو پرانسته د دوبۍ ریل اسټیټ ریګولیټري ایجنسي CEO ښاغلي مروان احمد بن غلی ته وکړه. په دغه پراپرټي شو کې د لاهور، کراچۍ، اسلام آباد، پیښور، ملتان او ګوادر سره سره د پاکستان د نورو ښارونو نه پراپرټي بلډرز د 80 نه زیات سټالونه لګولي وو. د پاکستان د بیلابیل ښارونو مځکو په اړه سرمایه‌دارانو د یو بل سره لیدل کتل وکړل. د مځکو د اغیستل خرڅ باره کې هم سره خبرې وکړې. په دغه پراپرټي شو کې په دویمه ورځ د پاکستان قونسل جنرال احمد امجد علي هم د خپل وفد سره ګډون وکړو. دوی د ایونت د دورې پر مهال د زمین ډاټ کام دغه ګام وستایو او په کامیابه شوی مبارکي هم وړاندې کړه. دغه نه علاوه د زمین ډاټ کام CEO زیشان علي خان په کامیاب پراپرټي شو د خدای شکر ادا کړو او ویل چې د پاکستان پراپرټي شو اوس په خطه کې د پاکستان پیژنګلو وګرځیدا.